دوستانو په نن سبا مارکیټ کې پاکستان ویزو ستونزه ډیره زیاته شوې ده. یو خو پاکستان ویزې په خپل وخت کېږي نه، او بل ځینې ایجنسیانو ته پکې څه نه څه موقع پیدا شوي وه چې دوی جعلي ویزې په خلکو باندې وپلوري. نو دې لپاره به کوم چا چې ویزه واخیستن دوی سره به دا اپشن نه و چې د خپله ویزه چیک کړي چې د هغه اصلي ده او که جعلي. خو اوس تاسو کولی شئ چې په خپله د پاکستان ویزه په خپل موبایل کې چیک کړئ چې د هغه اصلي ده او که جعلي ده. نو زه غواړم چې په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې په خپله به څنګه وکولی شي چې خپل موبایل له لارې خپله د پاکستان ویزه چیک کړئ چې د اصلي ده او که جعلي. نو دې لپاره ما سره تر پایه پورې پاتې شئ. خاص زه راځم خپل موبایل ته. خپل موبایل کې د پاکستان ای ویزې ویب سایټ خلاصوم. د وګورئ پاکستان ای ویزې ویب سایټ ماته خلاص شو. کله چې تاسو د ویب سایټ خلاصوئ اول د اټینشن دغه درته راځي، په میسج د کې به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د ویب سایټ لینک د ویډیو ډسکرپشن کې هم در کومه. کوم څوک چې دا ویډیو فیسبوک باندې ګوري نو اول کمنټ کې به هم دا لینک در کومه او دغه سرور تاسو په سکرین باندې مخکاري. نو دا لینک په خپل موبایل کې زه خلاص کومه. دلته به راشئ ویزا ویریفیکیشن بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو نو تاسو به دې صفحې ته راواړئ. دلته به څه وکړئ، ویزا ریفرنس نمبر، دې کې به خپل د ویزې نمبر ورکړئ. که کوم چاته خپل د ویزې نمبر نه وي معلوم نو د هغه ویزه ده دې ځای کې ستاسو د ویزې ریفرنس نمبر دی، نو دغه نمبر به دلته ورکړئ. بیا به د پاسپورټ نمبر ورکړئ. که ملګرو ته چې خپل پاسپورټ نمبر نه وي معلوم نو دلته په دې ویزه کې د پاسپورټ نمبر لیکلی وي، هغه به دلته پاسپورټ نمبر ځای کې ورکړئ. د ځینې ملګري پاسپورټونه او نه شروع کېږي، په دا کې بعضې داسې سوچ کوي چې که دا زیرو دی، نه دا زیرو نه دی، دا او ده. نو کوم چا چې پاسپورټ د او نه شروع کېږي هغه دلته او ولیکئ. زما سره کیس کې هم دغه پاسپورټ چې دی او نه شروع دی، نو زه دا پاسپورټ نمبر دلته ورکوم. پاسپورټ نمبر ورکولو نه پس پاسپورټ کنټري، کوم ملک ته د پاسپورټ درکړی دی هغه به ورته انتخاب کړئ. دلته زه افغانستان ورته انتخابوم. تاسو چې د کوم ملک پاسپورټ باندې اپلای ورته کړي هغه ورته انتخاب کړئ. هغې نه پس دغه کیپچا کوډ ورته وایي، دغه به زه ورکړم. ستاسو صورت کې مختلف کیدلی شي. نو دې نه بس به ویریفای بټن باندې کلیک وکړم. د وګورئ دوستانو ماته د دې کس ویزې معلومات راووتل چې د هغه ویزه اصلي ده. نو تاسو ته کله چې د معلومات ښکاره شي هغه وګورئ ستاسو چې ستاسو دی او که نه که چیرې نه وو نو دا په دې معنی ده چې ستاسو ویزه جعلي ده، او که چیرې وو نو دا په دې معنی ده چې ستاسو ویزه اصلي ده. نو همدې طریقې سره کولی شئ چې تاسو د پاکستان ای ویزې سټیټس چیک کړئ. نو امید لرم چې تاسو به د طریقه زده کړي. نو زه غواړم درنه په همدې ځای اجازه تاسو د داسې نورو معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده او ښه خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.